څه بډوما کې دلچسپي نه اخلي. دا ستا کمزوري ده. زه ویمه چې زړه دې صبر کا. زړه دې څنګه صبر کا مامي؟ هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو. په ټاټ کې د بخمل پیوند نه لګي. ولې پکې نه لګي امي؟ خو کوشش غواړي. کوشش خو تا ډېر وکړو خو چې مزه نه کوي. د فاروق صاحب مور او پلان دوبۍ نه راغلي دي. زه هغو سره ملاویږم که چېرته د هغو خوښه شم. باران پسې پټي مه ګرځوه لورې، په ارام کښېنه. ما خپله لور ستا زوی له ورکه مبارک شه. قاسم جانه خدای دې خوشحاله آباد کړه. اوس به یو دعا وکړو. ما دپاره م یو دوا وکئ چې زما م الله کور آباد کړي. خورې دې هفته کې به موږ دوبۍ ته واپس ځو. قاسم جانه زما لوی کاروباري مسلې دي او تلل مې هم ضروري دي. خو د تلو نه وړاندې زه خپل زوی له کور آبادول غواړم. دا تاسو څه وایې؟ داسې به څنګه وشي؟ زه مړه داسې به ولې نه کېږي؟ مطلب مې دا دی چې ملک د پښتو دی. زه به لور له څه کوم او که نه لوی تیاری پکار دی. وروره زما خبره ومنه. ته هڅه کې خورې لاسونه ښکته که. بس وروره دې هفته کې رال د واده نیټه راکړه. زموږ نور هیڅ نه دي پکار. اوس پکې څه وی؟ وروره ما د نه په ژوند کې هیڅ نه دي غوښتي. بس دا خبره مې ومنه. بس چې څنګه ستاسو خوښه ده ما ته منظوره ده. څنګه باتور خانه اوس انکار وکړه. خور مې ده څنګه ورته انکار وکړم؟ الله دې عزت وکړه وروره. ښه نو بیا را روان دا خالي اتوار د واده نیټه ده. مبارک شه مبارک شه مبارک. چې یو څو ورځې وشوې چې فاروق دفتر ته هم نه راځي او مور او پلار هم د دوبۍ نه راغلي دي. زرمین چې ده د اوا په اسوره ده وایه چې ما سره به فاروق واده کوي. پام کوه کیکرس راځي. کجه ویم کجه خو به تی زه درته د کیکرس خبره کومه د کیکرسو. اڅه ته کې په دې عمر کې رانه اوس ټانګیوال جوړه. شکر دی خوري چې دا کار خو دې ډېر په خیر دی. ته هم سره واپس کور ته ځې؟ که ته مې بوځې نو د سره به لاړه شم. بس دې دا اوس پردی شوه. څنګه پردی شولې بیبي؟ ته مټکور زویه ډېرې پخې پخې خبرې مه کوه. زرغونه ته دلته موږ سره ښار کې اوسېږې که نه؟ هلکه دا خبره به ښه وي ښه. دلته به دې ښه سکول کې داخل کړي.
د پسې خو زما زړه خورېږي. وندارې قاسم جان ولې رانغی؟ کور خوشي وروره او بیا هغه ته خپل ځان د لور خور په کور باندې بد ښکارېدو. خورې تاسو به کله ځئ؟ 2 ورځې پس. دومره زر ولې خورې؟ لږ ایثار شوي به وي. موږ به سلامي کړې وه نو بیا به تللی وی. موږ نشو ایسارېدی خورې. ولې نشي ایثارېدی؟ دوبۍ کې به ډېر لوی کاروبار دی اب رانه تس نشي. خیر دی خورې ته خفه کېږه ما موږ به ځو راځو. زه به ولې خفه کېږم؟ الله دې اړو راغبرګمه که چې لور مې ازاد ژوند تېروي. دې وخت کې خو ډېرې خوږې خوږې خبرې کې یې خو د معقول خواښي او چې خواښې شي نو بیا. خورې ته څه سوچ کې لاړې؟ سوچ مې دا کولو چې ته معقول سره وې نو څومره وښه وه. دا دې وګوره 2 ورځې پس روانې نو چې 2 ورځې مخکې تلې وې نو څومره به ښه وه. بس مجبوري ده. تاسو پاکستان ته راشفټ کېږئ ولې نه؟ دلته به موږ څه کوو؟ هر بنده په خپل کار ښه پوهېږي. وروره زه خو یم چې کلي ته راشې نو ښه درنه روټۍ در وکړم. روټۍ به بیا چېرته وخورو؟ موږ به نن واپس ځو. اوس ته پېشه فاروق پېشه او ماګل پېشه. بس چې څنګه ستاسو خوښه وي نو. نازګل زه چې په وخت کلي ته ځو بیا ناوخته کېږي. هلکه د خورکۍ واده دې وشو ها؟ او د خیره اوس زما نمبر دی. واه واه ته خو بیا ډېر چوت کې. ښه چروت کیم خو زه نن تا سره یو فیصله کول غواړم. څه فیصله؟ ما سره به سایمه میلاوي ګنې ستا خپل کار او زما خپل. څه مطلب؟ مطلب دا چې ستر پرده بورکا پړونې سرخوبات دا نه منم. ما سره بالکل مخامخ په مخامخ میلاو کا. نه نو زه تا سره اوس هغه اصیل او د پښتون کور جینۍ څنګه میلاو کړم؟ بس ما د سره خبره ختمه که باقي خوښه ستا او د سایمې. دا هم مسته زیاتې کوې. ما سره کوله او مخ میلاو کا یا زما د طرفه جواب ورکه زه دنه لاړم. ته زما خبره خو واوره که نه؟ ستا مې ډېرې خبرې واورېدې. زه خدای به خیر کړي زه څه چل کومه. خامخا څه چل وکړه. زما نوم هم طوطي ګل دی. داسې عمل به در سره کوم چې ټول عمر به یاد ساتي. ماګل ته یو هوښیاره جینۍ او تا ته د نصیحت کولو ضرورت نشته خو بیا هم تا ته ویم چې دا کور ستا خپل کور دی او دا راغونډ که. ممی زه به تاسو ته شکایت موقع نه در کوم. او ها بچې ګوره خو دې سرکوزي سکلت پړکول که نه ما ته رنګ کوه. زه به دله د دوبۍ نه ران رارسومه. جی ډیډي فلایټ کې وخت لګ دی. بس مونږ خو تیار یو. ځئ چې ځو. ناز بیګمو تا ته خو کور روزګار شو خو زه لا د لادو بادو نیمه پرېوتې یاو. وای بیبي ما ته څه ویلي دي؟ تا راته څه نه دي ویلي خو دې کور کې بل بل شانتې ګرځي. ما ګل واده شوه خو د کور واک اختیار ما سره دی ما سره. یا ښځې یا ښځې دا څه هر وخت دی بنګه بنګه نه ګوري. دې غریبي تا ته ویلي څه دي او نه ته د دې نه اړول نه. انګور ته مین مین مه کوه د ښځو په خبرو ته نه پوهېږي. دلته په ارام کښېنه صرف تماشه کوه. بابا نو بیبي ټیک وای که نه ستا پکې څه کار دی؟ بیبي ته خواسې ما پورې نښتې. وای خدایا جوابونه راکوي ګز جبه ده ورسره خو تم صبر وکړه. زه چې خادم له واده وکړم بیا به د خادم ناوې سره ناست یم بیا به تا څه کومه. بیبي د خولې نه دې ځار شم چیلو نه کې. کوم دله زویه کوم دله د ناز بیګم د کس ته نه درله واده کوم. دې سره خو به خپلې پښتوګانې سرته رسومه. ای ته پتیر دې رحمت شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه خیر خدای دا پلار او زوی چېرته ګرځئ؟ اصل کې ګران بابا د دې درغون د چنګړو ته زړه شوی و نو مې راشي په دې بازار کې ولې چکر ورکړم اوس چوري ووري به مو خوري کنه. ګران بابا دروغ وایي ممې له سینډل اخیستي دي. دې ماګل واده له درې جوړه سینډل نو اخیستي څه؟ وی بیبي دا څه کې په بلیک اینډ وایټ سر باندې دروغ وایي ما کله اخیستي. ولې اوس دې وانه غشل څه نو کم دي؟ په جیب کې دي ورسره. سمه شه زما زرغون پټ پټ مسکونډه. یاره غلامه ته دا خپل آیتونه واغړې دي اورې. خیر دی بیا لکه کم کار؟ څه مطلب؟